په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې وسلوالو هغه د سکول جنکۍ خوشي کړي دي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د داب چیکرینا تختولې وې. ځایي خلک وایي څل تختول شوې جنکۍ د چهارشنبې په ورځ خپلو کورونو ته رسېدلې دي. د خدیجه په نوم یوه جنۍ وایي زموږ 5 ملګري مړه شوي دي. هغه د بوکو حرام وسلوالو نه دي وژلي. هغوی د یرې او کمزورۍ له کبله د خپو لاندې شوې او مړې شوې. د هنګري په آرکسي ښارګوټي کې خلکو د مهاجرینو په اړه د ښي لاس وزیر اعظم ویکټر اوربان د پالیسیو په مرسته کې مظاهرې کړي دي. مظاهرچیان وایي نه غواړي چې د نورو هیوادونو نه راغلي خلک د هغوی په ښار کې دېره شي. په هنګري کې را روانه میاشت په کېدونکو پارلماني انتخاباتو کې د مهاجرینو معامله ډېر اهمیت لري. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو نه راغلیو سیلانیانو د هند په جیپور ښار کې د ګنګور په میله کې ګډون کړی دی. دا میله به 18 ورځې دوام لري چې پکې د نڅاګانو، سندرو او لوبو په وسیله هندوان خپل مذهبي رسمونه نمانځي. دا میله د هند په راجستان، هریانه، مدھیه پردیش او ګجرات صوبو کې نمانځل کیږي.